کې صالح خان تورو بیا تاسو ته مخاطب یم رنګ په رنګ پروګرام تاسو ګوره امید کوم چې خوندونه به دې اخلئ نن پروګرام کې موږ سره دی د کلي ډاکټر نو دعوت ورکوم د کلي ډاکټر ته چې راشي او تاسو سره یو څو خبرې وکړي د کلي ډاکټر خیر دی ته یې دوستا سترګې ماته داسې سرې سرې ښکاري ملیریا دی دا ما خبر څه فتلیر دی اسې لګیا دی ډاکټر صاحب تاسو دی ډاکټر صاحب په دې څه کې دا خو زما هغه اکسیجن چې په موږ ورکوو هغه شي نو بیا په دې څه کې په دې شي نه ستا کار نه دی په دې زه نه پوهېږم سوال کوه سوال کوه ډاکټر صاحب ډاکټري د کله نه کې یاره بس چې کله نه به ښه بد پوه شي هغه راشه ډاکټري کوو السلام علیکم ډاکټر صاحب نن مې ډېره زیاته خېټه خرابه ده ښه نو څومره خرابه ده یاره نري غونته کې دستونه مې کېږي بیا هم څومره نري یاره ډاکټر صاحب بیخي نري غونته کې دستونه مې کېږي که نه هسې بیا هم که نه څومره نري یاره ډاکټر صاحب دومره نري کېږي که نه چې د سارې ورسره یو پراټه خوړی شي او ته په هسپتال کې په څه پوسټ باندې مالي پوسټ باندې نه دا څنګه مړه بس ټول هم دغه شی کوي او بیا چې کلي ته راشي نو ډاکټران ستا په دوکان باندې خو بي بي ایس لیکلی د دې څه مطلب دی بي بي ایس مطلب د میربادشاه بادرشیر نه دا څوک دی میربادشاه زی به بادرشیر بجوی دی که ډاکټر صاحب بي بي ایس دا یو شعبه ده ایجوکیشن کې خو بس موږ هم دغه شعبه خپل کلي کې جوړه کړې ده که نه تاسو له کوم مریضان ډېر راځي ډاکټر صاحب یو ورځ یو بوډۍ ښځه راغله زه په کلینیک کې نه وم زما ژوی ناست و بادرشیر الله پاک ونه په لاس کې داسې شفا ورکړې ده بس بوډۍ ورته یې خوب نه راځي ورته مې وکړه شکون مې تباه دی زما ژوی یو ګولۍ ورله ژبې لاندې کېښوده او دا لوبې ورته وویله الله وشه الله للی للو للی للو للی للو بس هغه بوډۍ چې کوده شوې ده که نه به د قیمت په ورځ به راپاشي زما د ژوي په لاس کې قدرتي شفا ده اوده شوه لکه د غمونو نه خلاصه شوه خلا مکمل داسې مې خلاصه کړه لکه چې تاسو له مریض راشي نو هغه اوزګار کې د غمونو نه نو بس مکمل بل دا چې ډاکټر صاحب هغه بل دغه یو کس ما ته ویلي په دوی مې علاج کړی د ګردې او اوس مې بیا هم په هغه ځای درد دی نو هغه بچې ګوره کله ناکله مسټیک وشي که نه اوس هغه له مونږ چې څنګه پتری کېښودو ومسیرو د ګردې په ځای د هغه چې کوم دی معده وه هغه نظام ګډوډ و دننه نو په دې وجه بچې د هغه ډاکټران نو خو ډېر ښه یو د چا نه چې پکې تولیو کې انچانې دننه پاتې کېږي لکه دغه کار دننه نه کېږي تولي کول هغوی خو ډېر ښه وي او بل ډاکټر صاحب تاسو په کلي کې چې کوم دا کلینیک دی دې ته اکثر په قطار داسې زنانه ولاړې یا داسې کیسه ده چاته خو به ویې نه نه موږ پکې تلویزیونو کار هم کوو هلکه ورکړه ډنګ نه دا د ما سټوډیو ده ډنګ ډنګ مه کوه پکې بله خبره دا کومه چې مثال یو کس راشي د هغه پېښورو د هغه کیسه واوره مریض راغی داسې سپینه سپینه ګیره لکه زما او داسې اوږدې اوږدې زلفې وایي پښتو مې دلدی ډاکټر صاحب او ژبه مې وایي وچوته کېږي بس مړی زمونږ ګاونډ کې یو چیلی چا لال کړی و هغه ته مې د چیري خپې ولګولې او یو شپې مې راځي چې د هغه نه مې جوړ کړې کرسپي ژبه مې ورته ولګوله نن سبا داسې هغه کیکونه وایي په تکتیک باندې دا لا چرګې دا تا علاج سره ما علاج کړی هغه علاج تاسو وکړو ما کړی
دا راته ووایه چې تاسو کلي کې څه سروس ورکوئ یا کلي کې خو ډېر اسان کار دی زما زوی چې کوم دی بادرشیر هغه زما په غیر موجودګۍ کې په سایکل باندې پچې وتړي او دوایان ځان سره کیږي او داسې په کوڅو کې اوازونه کوي چې په زړو ټیکرو په اوسپنو په سړو ډوډو سر په سر د سر د درد د خېټې د درد علاج اوکې ښه دا شی کوئ ګوره د قوم خدمت کوو یا په دې شکل یا په هغې شکل لکه خدمت دی او کنه خدمت دی لږ 2000 روپۍ پیش اخلم د مریض نه د حکومت چې تاله د 80,000 روپۍ تنخواه درکوي بچې دا ته یو خبره وکړمه ته د ورځې څو پېر روټۍ خورې یاره دویا درې پیرې دغه شان زمونږ هم په 2-3 ورځې ته کار کېږي خلکي دي بیرونه دي پیسونه دي د ماشومانو او د دنیا لاندې د ښځو میکاپونه دي کوم ځای نه پوره کوو بل دا چې دا راته ووایه چې را روانو وختونو کې به تاسو په څه نوم خلک یادوي یو قسم له ډاکټر د ډاکټر ډېر پیدې دي زما خپل بلابلو زوی بیمار شو ما هسپتال ته بوتو نو په دې وجه مې بوتو که نه چې زمونږ پیسې وایي سرکاري هسپتال کې مې علاج به وشي په خپل ځای کې مو علاج ونه کړو زمونږ پیسې وایي که نه بل ویلم ډنګ ورکړه لږه دیک صاحب ستاسو سټوډیو کې د جنکۍ شوټ دی د کوم د شاده چې ولاړې دي ډاکټر صاحب ته دا شی هم کې نه یوه ماته هسې بیماره ښکاري نه په ارام کښېنه دا زمونږ د سټوډیو دی ایډیټر دي مسلمانه بچې بیا کلینیک ته راشه ښه علاج به یې وکړمه زیبا ګل یا پیولاله غریب تباه دی دا غریب خو نه دی تبا غریب زنده باد دی خو دا اولاله هم زنده باد دی نه دله ور نشه ګورې بس کښېنه په ارام کښېنه ډاکټر صاحب ماته زړې ښکاري زړې ماته ښکاري نه زړې نه دی دا ور رابې لګي مې پوندې غونډې راپېږي بچې دا راشه ښه دا له به زه ګولۍ درکړم زه دربشي ډاکټر صاحب ماته داسې بیمار ښکاري دا پوز لري هم داسې ډکې وې غوندې نه او دا وښکې هم داسې شنه دي زه یو مې دلته علاج کوم بچې یو مې ښه څه شو زما دوایي دا نوې دوایي ده دا تا ته لیکمه دا یو تلی به ځان له راوالي خو زمونږ کلینیک ته به ورشي او دوایي چې دا در کومه دې ته وایي تخم زمزقور ستاسو کلینیک ته د خپل ضروري به راشي پیسې سره شته نه که نه 500 خو به سړي که نه 50 روپۍ راکړه ته راکړه که نه ته خامخا لکه زما نه پیسې هلې 500 راکړه موبایل دې سره شته موبایل به وګورم ولې په ته موبایل راکړې خو کیسه ته کومه که نه دا به دې 2000 دا 14,000 روپۍ دي داسې کار دی که نه تا له چې ما کومه دوایي درکړه که نه بچې او دا کومه پیسې چې تا ماله راکړې دا خو ټوکن پیسې شوې که نه او دوایي چې مې کومه درکړه که نه نو د هغې پیس او د دوایي پیسې په هغې کې به تا له خیره موبایل والمه تاسو څه کوئ بقایا لپاره چې بقایا د دې ځای نه ښه ډاکټر صاحب بس توبه مې ده توبه الله مې د زمونږ خبره ډاکټرانو نه وساتي لا توبه زنانه ورنه راشي او بس زنانه خو ډېرې زر دوکه کېږي او بس وروره جیو راځي زنانه ټیکي نس پکې پیدا کړي او ټینګړه ته الله دې د داسې ډاکټرانو نه وساتي وروره او صادق خان ټولوله اجازت ورکړئ رنګ پروګرام ګورئ که چې ته خوښېږي مو کمنټس کې خپله رایې ورکړئ صادق خان ټولوله اجازت ورکړئ د الله په امان